سلامونه په دې هیله چې راک روغ به یاست د پادشاه باران دی ناول درېیمې برخې ته مو هرکلی کوم په دې تمه یم چې تر پایه به یې راسره اورئ. په تیره برخه کې زمرک پوښتنه وکړه چې حکومت هیڅ نشي کولی. غزن ورته وویل ولې نه خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واوره کې وچ کړل شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کافرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستانیان مسلمانان کړل، خو بل پلو کافرستان په زړه بڼه له خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي په اند ښه کار دی، خو مسلمان مبلغ به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل ته هم عجیبه استدلال کوي او غوڅه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري. د اشیاو ارزښت نسبي دی. یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدی شي. له دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهېږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو. خپل سامان راسره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېده. ګاډۍ مو ونیوله. د زمرک د کور پر لارو اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې. هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم. بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر و شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سحر د باد له مستانه رقص پیدا کیږي. سندره په ختمېدو وه. زرینه راننوته. څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه. د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېد لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي. ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګل کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه ملګرې وې او بیا دواړه نجونې وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم. طباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې وکښه. زه انځورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د کښلو لپاره غیر منظم خو پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او تر لاندې مې ولیکل فطرت له جمال او جلاله ډک. د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوستي انسان سترګې هم لوستلی شي. دا جمله مې لیکلې وه. یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکي راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې جرأت مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او تر لاندې لیکل شوي جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بېله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغو په جغرافیایي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویلې غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، څړځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوو باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران ورښت ته لار برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې یې وروستۍ جملې خوند راکړ چې ویې ویل غرونه او ځنګلونه د ځمکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابانو زما په لور ځغلنده پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد او استاده ووته. څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسې د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه. ویلې تاسو تېروتی. زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. حیرانوونکې ده، ما خو له تا سره هېڅکله پر دې اړه خبرې نه وې کړې. د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي، نوراني سترګې چې
نری شرابي مسکا پکې خپره وه. زما سترګو سره وجنګولې، لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په مسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وزیره او راته یې وویل له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب دا عکس لیدلی نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساوه. زړه مې ولوېد، ځان سره مې وویل اخر د محماحل دا راووت، تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې ګوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکې نه طوافونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه داسې هم نه ده، د غرو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم طوافونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم او د خبرو سر و تال مې مات شو. څو شېبې زموږ د دواړو سرونه ښکته وو، داسې حالت و لکه چې مې ورته سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي حواس راټول کړل او ورته مې وویل دا عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دا زموږ د خپل هېواد یوه ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلي او یو څو انځورونه مې لیدلي. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده پر نالیدلي مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپلمنځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپېریو له کویکا په هم ستونزمن کړي دي. پوهې چې دا هیله به مې کله پوره کېږي. خبره تر همدې ځایه رسېدلې وه چې د دري استاد راننوت. څانګې په مسکا راته وویل یار زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له همدې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دوی په حجره کې له ماښامه تر سهاره رباب سره شوګیري کړي دي. خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلم، ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه راورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه. پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه، نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیفیت و، داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلی مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم او د ابدي سیند پر سر د ښایست د ورکې جزیرې پر لور پرواز کوم.